کې تر ټولو غوره غشه ویشتونکی ام ډونګ هونګ دی. ستړي مشئ د افغان کرکټ د لوی ټوپ لیدونکو وخت مو بخیر. زه برکت الله حماس د دې اونۍ ورزشي ځواک خپرونه کې ستاسې ملتیا کوم. ګرانو لیدونکو د دې اونۍ ورزشي خپرونه کې درته په غشه ویشتنه باندې غږیږو چې غشه ویشتنه څه ډول لوبه ده، د افغانستان پر کومو سیمو کې ترسره کیږي او دغه لوبه په کوم هیواد کې رامنځته شوه او په کوم کال. هیله کومه خپرونه مو تر پایه واورئ او ملتیا مې وکړئ. همدارنګه لیدونکو که د دې خپرونې او د دې موضوع په تړاو کوم نظر لرئ، کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د یوټیوب پر کمنټ کې راته ولیکئ. غشې ویشتنه د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې ورګډه شوه، خو بیرته ترې واخیستل شوه تر هغې چې په 1922 میلادي کال بیا راغله او د تل لپاره پاتې شوه. له هغه مهاله چې دا په 1988 میلادي کال کې ډله لوبه شوې، جنوبي کوریا پکې تر ټولو برلاسې ده چې د اولمپیک په تیرو لوبو کې تر ټولو ډیر میډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک د ډیرو نورو لوبو خلاف په دې کې ښځینه له هماغه پیله ګډون لري او اوسې د جنوبي کوریا ښځینه لوبډله عملاً نه ماتودونکې ده. د غشو ویشتونکو مهارت ته نړیوال پام په 1922 میلادي کال د بارسلونا په لوبو کې هغه مهال ور واوښته چې یو مایو په اولمپیک غشو ویشتونکی انتوني د خپل ځلانده غشې په ویشتلو د اولمپیک ډیوه بله کړه. غشې ویشتنه ډیره ستونزمنه لوبه ده. په غشې ویشتنه کې هڅه دا ده چې نښه له 80 مترو څخه وویشتل شي. نښه په 10 کړیو کې ویشل شوي، داسې چې یوه نمره یې پر بهرنۍ کړۍ او لسې د نښې په منځنۍ کې پر زرینو کړیو د غشو لګېدو ته ورکول کیږي. د سیالۍ په وروستۍ برخه کې هر غشو ویشتونکی 12 غشي لري او هغه څوک یې ګټي چې زیاتې نمرې ترلاسه کړي. د اولمپیک غشي چې د کوک غشي په نامه هم پیژندل کیږي د سپورتي وسایلو خورا پیچلې برخه ده چې ډیره له فایبر کلاس، ښیښه‌یي، پلاستیک، کاربن او د ګڼو ټوټو له یو لرګي څخه چې ټینګې ساتي جوړ شوی دی. په نړۍ کې د ډلهییزې غشې ویشتنې تر ټولو غوره غړی ام ډونګ هونګ دی چې په یوه سترګه ړوند دی. د جنوبي کوریا د لوبډلې غړی دی چې په 2004 او 2008 میلادي کلونو کې د سرو زرو میډالونه هم ګټلي دي. ګرانو لیدونکو، غشه ویشتنه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره کیږي چې تر ټولو زیاته دغه لوبه په نورستان کې ترسره کیږي، همدارنګه غزني کې، پنجشیر، بدخشان په دغه ولایتونو کې غشه ویشتنه تر ټولو زیاته دغه سیالي ترسره کیږي. هیله لرم چې دا خپرونه مو راسره تر پایه اوریدلې وي. که د دې خپرونې په تړاو کوم نظر لرئ، کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ د یوټیوب پر کمنټ کې راته ولیکئ. خپل نظریات راسره شریک کړئ او زموږ یوټیوب درسره هم سبسکرایب کړئ.